احمد عزیز محترم بخیر راغلی ستړی مشې. مننه کور بودم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم. کمال صاحب په لومړي کې سلام تاسو ته د ملي ټلویزیون ټول تخنیکي همکارانو ته یو ځانګړی سلام مو د افغانستان باعزت ولس ته وړاندې. ډېره مننه احمد عزیز محترم، خوشحاله اوسئ تاسو هم چر کې بریا. احمد عزیز لومړی به د چاپریال نه راپیل کړو، خپله تاسو چاپریال ته څنګه تعریف ورکوئ، بیا به انشاءالله په نورو اړخونو هم بحث کوو چې د چاپریال د ساتنې لپاره هغه مهم ټکي بیا څه دي. در نخست از همه ما باید یک تعریف خلاصه و واضح از محیط زیست داشته باشیم. محیط زیست به همه چیزهایی گفته می شود که موجودات زنده جمله انسانها، حیوانات، گیاهان در آن زندگی می کنند و در آن و به آن در تعامل هستند، از جمله هوا، آب، خاک، زمین، جنگل و حتی شهرها این چیزهایی هستند که مربوط محیط زیست می شود و به آن محیط زیست گفته می شود. په ټوله کې که راته داسې په دې دواړه بحث وکړو چې خپله د چاپیریال ساتنې یا د هغه چاپیریال چې موږ تاسو پکې ژوند کوو د هغې د ښه والي، د هغې د په اصطلاح که داسې وایم د رغېدلو لپاره کومې لارې چارې دي چې موږ تاسو پام کې ونیسو تر څو موږ تاسو یو ښه چاپیریال درلودلوي او په دغې ښه چاپیریال کې ژوند ترسره کوو؟ به خاطر در محیطی که ما زندگی می کنیم، به خاطری که زندگی سالم داشته باشیم، محیط پاک و محیط با نظافت داشته باشیم، نیاز است، ضرورتی است که ما در اونجا باید توجه جدی به پاکی و نظافتی از آن داشته باشیم. این کار تنهایی اگر ما فکر بکنیم، بعضی از وطندارها، بعضی از دوستها متوجه دولت از جمله شارولی هستند که وظیفه دولت یا وظیفه شارولی هست، اما ما فکر شخصی مایی است که نه، باید مردم جامعه، مردمی که در اون محیط زندگی میکنند، در اونجا بود و باش میکنند و هم باید نقش ورزیده و نقش مهمی را در نقش در بخش محیط زیست در پاکی و نظافتی و باید داشته باشند، همکار باشند تا یک محیط پاک و منظم ما داشته باشند. د ښه چاپیریال د له منځه تللو اصلي لاملونه څه دي؟ کوم لاملونه دي چې چاپیریال له منځه وړي؟ او که د چاپیریال په اړه عمومي بحث وکړو دواړه د افغانستان په کچه باندې چې په افغانستان کې اوس مهال موږ او تاسو کوم ډول چاپیریال لرو؟ آیا چاپیریال مو ښه دی که نه له ستونزو و مشکلات سره مخ دی هغه چاپیریال چې پکې ژوند کوو؟ یکی از موضوع مهمی است آلودگی هوا است. چی سبب میشه که محیط زیست به چالش میکشد، آلوده میسازد؟ شما ببینید امروز در جهان بالخصوص در افغانستان یگانه است عواملی که محیط زیست آلوده میسازد او را به مشکل مواجه میسازد. یکی از عوامل مهمی است که استفاده پلاستیک هست، یعنی استفاده زیاد پلاستیک میتونه که محیط زیست به چالش بکشد، محیط زیست آلوده بکند. در کنار او اگر ما متوجه شویم میبینیم کارخانه ها است، ماشینالات است، رش زیاد در شهرهای چیزهایی است که محیط زیست به چالش میکشه و محیط زیست آلوده میسازد که ما نمیتونیم یک محیط زیست سالم داشته باشیم. که په ټوله کې دا په دې اړه مو راته لږ ووایه چې د چاپیریال ساتنې لپاره د ځنګلونو قطع کول په بې رحمانه ډول، د طبیعي ځنګلونو قطع کول، همدارنګه د هغو بوټو قطع کول چې هغه اوبه زبېښي تر څو سیلابونه رامنځته نه شي، یا په ټوله کې داسې ووایو چې خپله د ځنګلونو بیا احیا یا بېرته رغول یا په ښارونو کې د ونو کېنول، دغه مسایل څومره کولی شي چې محیط یا خراب کی او یا محیط جوړ کړي؟ چې موږ ډېرې ونې ولرو نو په دې باندې مطمئن اوسېږو چې موږ او تاسو به ښه محیط درلودلی وي او هوا به هم پاکه شي. تاسو مخکې د هوا د خرابوالي په اړه بحث وکړ، او که چیرې موږ او تاسو متاسفانه ونې نه وي په هغه ځای کې، شنې ساحې نه وي په ښارونو کې هم، یا هغه طبیعي ځنګلونه چې په افغانستان په ځینو غرونو کې دي د هغې قطع کول، یا د هغو بوټو ځینې کسان دي په کلیو کې به تاسو لیدلي وي د دښتو همدارنګه د غرونو څخه بوټي راوړي، هغه بوټي د سوند لپاره راوړي. هغه بوټي مثال که چیرې شنه قطع شي او بیا هغه بېرته راشنه نه شي، هماغه دي چې هغه بوټي د باران اوبه جذبوي، که چیرې جذب نه شي د هغه نه سیلابونه رامنځته کېږي. یعنې دغه لارې چارې څومره کولی شي زموږ محیط سالم یا پاک یا زموږ محیط له منځه یوسي؟ شما موضوع خیلی خوبی را اشاره کردین. شما ببینین انسان ها نیاز به
تنفس دارن، زندگی دارن. اگر ما آب و هوای آلوده داشته باشیم، شما ببینید امی ابرها بادها باعثی از این می شود که تا باران به وجود بیاد. با آمدن باران شما ببینید سبزه ها، درخت ها و همه چیزها طبیعت سرسبز می شود. همین است که انسان ها از این اکسیژن استفاده می کنند و انسان ها نیاز به اکسیژن دارند. اگر آب و هوا نباشد، اکسیژن نباشد، انسان ها زندگی نمیتواند. در کنار او حیوان، انسان، همه موجودات زنده نیاز به اکسیژن، آب و هوا دارند. اگر آب و هوا نباشد، اکسیژن نباشد، انسان و موجودات زنده دیگه زندگی نمیتونند، چون این نیاز شدیدی است و برای ما لازمی است که ما برای هر فرد لازم است که باید یک نیال درخت غرس بکند تا ما بتونیم از او به ثمر برسد و ما بتونیم اکسیژن استفاده بکنیم تا زندگی سالم و بهتر و خوبی داشته باشیم. د چاپیریال یو مهم عنصر ما مخکې یادونه که اوبه دي. د اوبو په پاکۍ یا د اوبو په ذخیره یا د اوبو په مصرف یا که داسې وایي د اوبو په مصرف کې د افراط او تفریط تړاو باندې څومره مهمه ده چې موږ تاسو توجه وکړو تر څو موږ تاسو یو پاک او ښه چاپیریال ولرو او هغسې چاپیریال چې انسان ته د ژوند کولو لپاره آماده وي. آب یکی از ماده بسیار حیاتی است برای انسان و موجودات زنده. شما ببینید ما اگر در یک جای به خاطر نماز هم می رویم، وضو می کنیم، از آب بسیار زیاد استفاده می کنیم. خداوند خودش در اسلام فرموده است که اسراف جویی، اسراف کردن کار خوب نیست. ما باید اسراف نکنیم، از او باید کنترل بکنیم تا بتانیم از این چیزا جلوگیری بکنیم و محیط زیست داشته باشیم. د محیط د چاپیریال د ساتنې لپاره مخکې تاسو یوه یادونه وکړه چې ځینې مشخص ارګانونه هم شته دي. مثال په ښارونو کې د ښاروالیو دنده دا ده چې هغه محیط یا چاپیریال پاک وساتي. همدارنګه موږ ځینې نورې ادارې هم لرو لکه د کرنې اوبو لګولو وزارت د خپله چاپیریال ساتنې عمومي اداره ده، یا ځینې ادارې دي چې هغه مشخص د محیط لپاره کار کوي. خو که پوښتنه همدغسې وشي یا په دې باندې بحث وشي چې د محیط یا د چاپیریال د ساتنې لپاره څومره مهمه ده چې هر فرد یا هر وګړی مسؤلیت په غاړه واخلي. که اوس موږ وګورو ښارونو ته راشو، په لویو ښارونو کې زیاتره وخت هغه ښاروالی په دې نه توانېږي چې د هر کور مخ ته یا د هر په اصطلاح یو مشخص ځای لپاره د ښاروالیو کارکوونکی وي تر څو دغه محیط پاک وساتي او موږ او تاسو په پاک محیط کې ژوند وکړو. که چیرې موږ او تاسو انسانان په فردي ډول بې احتیاطي وکړو او دغه بې احتیاطي همدغسې روانه وي، مثال هغه څو ورځې مخکې د پکتیا د ځاځیو اریوب ولسوالۍ د سپینې شګې منطقې ته ځینې کسان په سیل تللي وو، هغلته د ګرځندویانو ته باور وکړه چې یو کس تللی و، هغلته هغو خپل کثافات، هغه توکي چې هلته په اصطلاح د استعمال کړي وو پلاستیکونه دې ته ورته نور هماغسې پراته وو. هغه کس خپله راټولول وې، د دې راټولول هم ستونزمن دي، خو موږ هڅه کوو چې د ځینو ځوانانو په ملتیا دغه راټول کړو تر څو دغه محیط پاک وساتي. یعنې هر ځای ته چې انسان تللی دی هغه محیط ته یې ضرر رسولی دی. پوښتنه همدغه کوم چې په دې برخه کې عامه پوهاوی څومره مهم دی او خپله د فرد یا د وګړي مسؤلیت څومره مهم دی چې دی نه ښاروالی ته یا نه نورو ادارو ته متوجه اوسېږي چې دا د دوی دنده ده. یعنې دغه د محیط ساتنه باید خپله دنده وبولو تر څو موږ تاسو په یو پاک محیط کې ژوند وکړو. سوال خیلی خوبی است که وظیفه هر فرد، وظیفه هر شهروند افغان است که باید در کنار شارولی یا در کنار دولت خود استاد باشد و با اونا همکاری داشته باشند تا ما یک شهر پاک و صفا و شهر زیبایی داشته باشیم که از شهرهای دیگه یا از کشورهای دیگه امو سیلانیانی که به اینجا میاند از او فضا، از او محیط اونا مستفید شوند و این وظیفه ما هست که ما باید همیشه در کنار آنها باشیم و در پاکی و صفایی شهر، پارک ها و هر جایی که اونجا وظیفه ماست باید در اونجا نقش خود داشته باشیم تا مردم از اونجا لذت ببرند. عامه پوهاوی په دې برخه کې څومره مهم دی؟ مثال د چا دنده ده چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې د محیط
زموږ او تاسو ټول دی، موږ او تاسو په ګډه باید کار ورته وکړو. این وظیفه دولت است، در کنار دولت وظیفه هر فامیل است، وظیفه هر فرد است که باید با همدیگر همکاری داشته باشند، هماهنگ باشند تا بتوانند یک محیط پاک و سالمی داشته باشند. بله، یوه مهم مسله د خپله د محیط د ساتنې لپاره بنسټیزه مسله هغه زموږ او تاسو د ماشومانو ده. څومره مهمه ده چې په دې برخه کې مثال کورنۍ غړي، ښوونځي کې ښوونکي خپلو ماشومانو ته وښیي تر څو موږ او تاسو یو پاک محیط ولرو او د خپل محیط درناوی وکړو. ما زیاتره وخت ماشومان لیدلي په کابل ښار کې دغه کومې ونې چې دي دوی د ښوروي یا په اصطلاح د دې د ساتلو یا د دې د پاللو لپاره هېڅ انګېزه نه لري. څومره مهمه ده په دې برخه کې چې په ښوونځي کې ښوونکي همدارنګه د کورنۍ غړي مشران، مور او پلار، مشر وروران او دې ته ورته نور هغه مشران د کورنۍ د غړو دوی ته باید لارښوونه وکړي چې تر څو دغه ونې چې دي دا د ښورول باید ونه ښورول شي، دوی ته باید اوبه ورکول شي، د دې باید ساتنه وشي. په لاندې چې کومې بېکاره بوټي یا نباتات راشنه شوي دي هغه باید ترې غوڅ شي، تر څو یعنې دغه وړې کوچنۍ خبرې د دغه ماشوم په ذهن کې بیا په راتلونکي کې یو ډېره لویه اغېزه کولی شي. یعنې په دې برخه کې څومره مهمه ده چې هغه بنسټیز کارونه وشي. خوبی در نخست وظیفه هر فامیل است. ما اگر یک طفل را ببینیم صبح که از فامیلشان یا از خانه بیرون میشن به طرف مکتب میروند، به طرف شار و یا به طرف کارشان میروند، این وظیفه ما هست که باید به اونا بفهمانیم، به اونا توضیحات بدیم که شما اگر از اینجا تا به مکتب و از اینجا تا به جای کار و یا تا به دکانتان میرین کوشش بکنید از آبی که استفاده میکنین و یا از بعضی چیزهای خوردنی دیگه که استفاده میکنین کوشش بکنید همو پلاستیک و یا همو بوتلی که شما استفاده کردین او را در سر راه در سرک نندازین، برسانین تا به جایی که اونجا اشغالدانی هست. و دولت هم وظیفه دارد که اونا باید در هر جا همو اشغالدانی و کثافتدانی را باید داشته باشند تا مردم همو اشغال و یا بوتل بعضی چیزهایی است که هستند در اونجا بیاندازند تا شهر و راه، پارک و جاهای دیگر کثیف نشود. ډیره مننه. پلان کوم پیغام سره څه ویل لري؟ پیام ما به هموطنان عزیزی است که همیشه کوشش بکنند در کنار دولت استاده باشند و اونا را همکاری بکنند تا ما یک محیط پاک و سرسبز و با نظافت داشته باشیم. ډیره مننه ښاغلی غني احمدزی چې زموږ سره خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو په چارې کې بریا. تشکر. خوشحاله اوسئ.